الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله أهل الوفا وأصحابه الحنفى وإتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زما عزتمندو او قابل احترام مشرانو ورونو دیني خویندو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې دي، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما عزتمندو څنګه چې هره جمعه د یو موضوع په مناسبت تاسو سره مخاطب یو او یو موضوع د خپل ځان د فایدې لپاره او ستاسو د فایدې لپاره د هغې وضاحت وکړو. نن هم انشاءالله تعالی یو موضوع چې هغه د دې وخت او د دې زمان او د دې میاشتې سره مناسبت لري، هغه دا چې دا میاشت د ربیع الاول میاشت ده، ماه ربیع الاول. نن دریم تاریخ دی د ماه ربیع الاول، شپږم تاریخ دی، نن شپږم تاریخ دی د ماه ربیع الاول. او دا ماه ربیع الاول چې دا د اسلامي کال دریمه میاشت ده، محرم، صفر او د ربیع الاول. په دې 12 د ربیع الاول باندې په دنیا کې د دنیا بعضې مسلمانان هغې یو کار کوي چې په دې ماه ربیع الاول کې په 12 د ربیع الاول باندې د اسلام ستر لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، رهبر انسانیت، محسن انسانیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. دا ماه ربیع الاول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ماه ربیع الاول کې پیدا شوی دی. په 12 د ربیع الاول بیا په دې کې بعضې مسلمانان په دنیا کې په دې 12 د ربیع الاول باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یاد کې جشن کوي چې هغې ته وایي جشن ولادت یا عید میلاد النبی یا مولود شریف. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاریخ تولد یعنی سالګره لمانځي او سالګره کوي د هغې دپاره، او د دې دپاره محفلونه جوړ کړي، د دې دپاره ځایونه جوړ کړي، مسلمانان راځي چې دې له یو شرعي حکم ورکړي چې دا یو شرعي کار دی او ضروري کار دی چې په 12 د ربیع الاول باندې موږ تاسو دا وکړو. زما عزتمندو دا خو ښه خبره ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش باندې هر مسلمان خوشحاله کېدل چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو داسې پیغمبر را نصیب کړی دی. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش باندې خوشحاله کېدل او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د پیغمبر د امت ته راتلل، په دې باندې هر مؤمن خوشحاله کېدل دا د ایمان صفت دی. دا د مؤمن مسلمان د ایمان صفت دی چې په دې خبره باندې خوشحاله شي چې الله داسې پیغمبر را لېږلی دی او بیا هغه دنیا ته تشریف راوړی دی. که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعثت باندې خوشحاله نه وي، نعوذ بالله په پیدایش باندې خوشحاله نه وي، هغه خو مؤمن نه دی، هغه مسلمان نه دی. المؤمن مسلمان په دې باندې خوشحاله وي. د الله سبحانه وتعالی په دې عظیم نعمتونو کې او د رب العالمین په دې لوی احساناتو کې یو لوی نعمت او لوی احسان دا دی په دې خپلو بندګانو باندې چې دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم انسانانو ته رالیږلی دی. دا د ټولو نه لوی نعمت او لوی احسان په انسانانو باندې دا کړی. ځکه الله قرآن کې فرمایي: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دې انسانانو باندې موږ لوی احسان دا کړی دی چې د دوی نه یو پیغمبر دوی ته راولېږو. دلته آیات کې ذکر شو لقد من الله. من په عربي کې څه ته ویل کېږي؟ من په عربي کې ویل کېږي النعمة الثقيلة العظیمه. النعمة الثقيلة العظیمه، هغه نعمت چې هغه وزنداره وي او هغه نعمت چې هغه لوی وي. نو الله دې امت ته په دې خپلو بندګانو باندې لوی نعمت او وزنداره نعمت دا رالیږلی دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته راولېږه. ځکه د دغه پیغمبر په وجه باندې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو د لویو ګمراهۍ نه بچه کړي. هغه څه شی چې موږ او تاسو د ایمان نعمت نصیب شوی دی. د دې پیغمبر سره محبت ساتل دا فرض دی او دا ایمان دی. ځکه د دې پیغمبر نه بغیر انسان الله ته نشي رسېدلی. یو مؤمن مسلمان و چې د پیغمبر نه بغیر ځان الله ته رسېږي نو دا نشي رسېدلی.
پیغمبر ته د رسېدلو دپاره الله سبحانه وتعالی ته د رسېدلو دپاره د پیغمبر سره تعلق ضروري دی. د پیغمبر نه بغیر انسان الله ته نشي رسېدلی. د پیغمبر سره محبت کول پکار دی. محبت د پیغمبر سره څه شی دی؟ محبت دا دی چې د هغه اطاعت کول، د هغه تابعداري کول، بس دا د هغه سره محبت دی. بیا دا جشن ولادت منزل عید میلاد النبی، اوله کې دا عید ورته وایي که نه، عید میلاد النبی، اختر عید میلاد تولد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی، دا لفظ غیر شرعي دی. عید میلاد النبی ځکه موږ ته په حدیث کې ویل شوي دي چې دوه عید دي، عید الاضحی او عید الفطر، بل عید ذکر پکې نه دی راغلی. نو دا لفظ عید میلاد النبی په خپله دا لفظ ویل دا هم غیر شرعي دی. به میلاد تولد ته ویل کېږي او نبي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته به متوجه شو چې هغه په دې خپل ژوند کې عید میلاد النبی ته کومه ترجیح ورکړې ده، د هغې په باره کې څه فرمایلي دي، څه نه دي فرمایلي. ځکه د الله پیغمبر چې هر کار کړی دی هغه پټ نه دی پاتې شوی، امت ته معلوم دی هغه تمام کارونه. کله چې د الله سبحانه وتعالی پیغمبر دا مبعوث شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې 23 کاله ژوند. څومره؟ 23 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات و. په دې 23 کاله کې د الله پیغمبر هر دوشنبه پنجشنبه به روژه نیوله. دوشنبه په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه و، پنجشنبه به روژه و. نو صحابه کرام عرض وکړي چې یا رسول الله تاسو دا هر دوشنبه او پنجشنبه روژه نیسئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ځکه چې دوشنبې په ورځ باندې زما تولد شوی دی، زه پیدا شوی یم، دنیا ته مې تشریف راوړی دی، او دا د وحي نزول چې دی دا هم د دوشنبې په ورځ باندې وشو. مندغ چې ورته وایي په دې ورځ باندې په ما باندې هم د وحي نزول وشو، هم زه پیدا شوی یم. نو د الله د شکر ادا کولو دپاره زه هر دوشنبه روژه نیسم. په دې 23 کاله کې د الله پیغمبر کله هم خپل جشن ولادت ونه لمانځه. د الله پیغمبر ویلي چې نن زما جشن ولادت دی، زه په دې کال باندې پیدا شوی یم، او صحابه کرام یې راجمع کړي چې زه په دې کال باندې په دې ربیع اول کې پیدا شوی یم، او 12 او دوشنبې ورځ راځي چې یو جشن وي، یو پروګرام وي، یو محفل وي. دا د الله پیغمبر ونه کړ. فقط روژه په دوشنبې په ورځ نیوله او علت یې دا بیان کړ چې دغه ما باندې د وحي نزول شوی دی او زما پیدایښت د دوشنبې په ورځ شوی دی، نو دې د وجې نه زه هر دوشنبه روژه نیسم. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته تاسو متوجه شئ چې هغه 3 لورګانې وي، ام کلثوم، زینب، رقیه رضی الله تعالی عنهما. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې وفات شولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او د هغې وفات شو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم د دغه اولادونو د جشن ولادت تجلیل ونه کړ، هغه جشن ولادت یې د هغې ونه لمانځه. نو د الله پیغمبر نه د کوم صحابي جشن ولادت لمانځلی دی، نه د خپل اولاد جشن ولادت لمانځلی دی، او نه چاته ویلي دي چې تاسو زما دپاره جشن ولادت ولمانځئ. چې ویلي چې فلانی صحابي د هغه د پیدایښت ورځ ده او یا یې ویلي امت ته چې تاسو زما دپاره جشن ولادت لمانځئ، دا کار کول اوس به تمام مسلمانانو دا کار کولی. کال 12 ربیع اول باندې مونږ تاسو یو ځای کېدلی، زموږ د پیغمبر امر به وی مونږ به جشن ولادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمانځلی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر نه دی کړی. دې د وجې نه عید میلاد النبی یا مولود شریف دا د قرآن عظیم الشان نه په کوم صریح آیات سره ثابت نه دي او نه کوم معتبر حدیث سره ثابت دي چې انسان یې معتبر حدیث ووایي چې په دې سره ثابت دي. یو هسې منطق او فلسفې پېښ کول هغه بېله خبره ده. په معتبر آیات په صریح آیات صراحتا و کنایتا او یو معتبر حدیث د دې نه دا مولود شریف او عید میلاد النبی دا ثابت دی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد هغه وفات شو، 15 کسان صحابه کرام خلفای راشدین چې ورته وایي هغې پاتې شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بې پناه محبت. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی خلفای راشدین دغه صحابه کرامو خلافت یې وکړو، حکومت یې وکړو، دی خلافت وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول خلیفه په هغه 2 کاله خلافت یې وکړو او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت و چې غار ثور کې ورسره یو ځای او رسول الله صلی الله علیه وسلم استراحت و هلته یو غار و یو سوراخ و چې د دې نه چېرته زهریله شی راونوځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ونه رسوي، نو خپله خپې ورباندې کېښوستله، خپل ځان یې په مشکل او په تکلیف کې واچو د محبت د وجې نه، خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورنه کړي، دومره محبت و. هغه 2 کاله خلافت وکړو. عثمان غني رضی الله عنه 12 کاله خلافت وکړو. عمر ابن خطاب رضی الله عنه 10 کاله خلافت وکړو. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه 4 کاله خلافت وکړو. امام حسن رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نواسه دي 6 میاشتې هغه خلافت وکړو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه 10 کاله خلافت وکړو.
چې هغه د خلافت راشده چې خلاصه شوه بیا هغې ته خلافت امیه وویل. 20 کاله امیر معاویه رضی الله عنه خلافت وکړو، لیکن په دغه خلافتونو کې هېڅوک رافع نه څېده چې ویلې وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت تجلیل. په دغه خلافتونو کې هېڅ چا دا کار ونه کړ. محبت یې زیات و. د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره محبت و، کله چې کفار راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کوو، نو علي ابن ابي طالب رضی الله عنه د خپلې بسترې نه پاڅېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما په بستره کې څمله، زه به ستا په بستره کې څملم، ولې که څوک قتل کوي ما دې قتل کړي چې تا ته ضرر ونه رسېږي. هغه په خپل دور خلافت کې دا کار ونه کړ چې راځي دغه کال پوره شوی دی موږ مولود شریف جوړ کړو، عید میلاد النبي به جوړ کړو کېږو. نو په دې دومره خلافتونو کې چې دا دومره کلونه تېر شوي دي هېڅ چا دا کار ونه کړ چې مولود شریف او عید میلاد النبي جوړ کړي. دا کار چا ونه کړ. دا سابقینانو نه بعد افضل خلک او قابل اعتماد خلک هغه تابعین دي، بېطبع تابعین دي. تاریخ په دې باندې شاهد دی چې په دې تابعینو کې او په دې تبع تابعینو کې هیڅ یو شخص فرد دا کار ونه کړو چې عید میلاد النبي یا مولود شریف تجلیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن ولادت ولمانځي. ائمه محدثین چې ورته وایي فقها او عظام، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام مالک رحمه الله علیهم اجمعین، په هغې کې یو دا کار ونه کړ چې راځئ دا جشن ولادت تجلیل کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه دنیا ته په دې 12 د ربیع اول په ماه ربیع اول کې دنیا ته تشریف راوړی دی، موږ تاسو به یو جشن جوړ کړو، یو جشن ولادت جوړ کړو. هغې هم دا کار ونه کړ. د امت نور علما او فقها د قرآن او د فقه او د حدیث علما هغې هم دا کار ونه کړ. نه چا ته دا اجازه هم ورکړله چې تاسو جشن ولادت ولمانځئ، چا ته دا اجازه هم ورکړله. دا 12 ربیع الاول باندې په دې باندې چې کوم جشن ولادت کېږي او مولود شریف کېږي او عید میلاد النبي کېږي او خلک راځي، دا اکثر په دې ترکیه کې ډېر زیات کېږي او دا په دې پاکستان کې، په دې هندوستان کې، په دې بنګلادیش کې، اوس په دې انګلستان ته او په دې اسپانیا ته دا دغه ځایونو پورې دا رواج خور شوی دی او خلک په دې باندې ډېر لوی مصرفونه کوي. کار په کار باندې افغانستان کې کېږي خو لږ کم کېږي چې نوي چې دا نوي دوستان به څومره لمانځي او څومره به کوي. خو د دې لپاره محفلونه جوړېږي، محفلونه جوړ شي او په هغې باندې زیات مصرف کېږي او دومره مصارف په هغې باندې کېږي که تاسو دا ویډیوګانې وګورئ دنیا مصارف په هغې باندې شوي. ولې کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماه ربیع اول کې دنیا ته تشریف راوړی دی او دغه موږ تجلیل کوو او جشن ولادت کوو. دغه پیسې مصرفول دا بې ځایه مصرف دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن ولادت سره زموږ د دین سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی، هېڅ تعلق یې زموږ د دین سره نشته دی. دغه پیسې په هغه ځای کې مصرف کول پکار دی چې کوم ځای کې ضرورت دی. زموږ مسلمانان اکثر داسې کارونه کوي د خپلې پیسې په داسې ځای کې بعضې وخت کې مصرف کې چاته ضرورت نه وي. کوم ځای کې چې ضرورت دی همدغه پیغمبر چې موږ د هغه جشن ولادت کوو همدغه پیغمبر فرمایي چې کوم ځای کې فقراو سره، مسکینانو سره، محتاجو سره، ضرورتمندو سره، پلونو سره، مسجدونو سره، په شفاخانو سره، په هغه ځای کې تاسو کومک وکړئ، هلته څوک کومک نه کوي. لیکن کوم ځای کې چې ضرورت نه وي هلته موږ اول یو هلته موږ کومک هم کوو او موږ ودرېږو. فاتحه ده. اوس به دا فاتحه باندې زه څو خبرې کوم کېدای شي ډېر دوستان باندې په دې باندې خفه شي. اوس فاتحه کې زموږ د شرعي اصول چې شرعي اصول چې سترګې پټ ونه کړو او په دې باندې لږ فکر وکړو. فاتحه کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه په وخت کې همداسې و. زموږ ستاسو په وطن کې هم دا کلچر او دا کلتور و چې یو څوک وفات شي، پلار یې وفات شو، مور یې وفات شو، نږدې اقارب رشته دار یې وفات شو، نو په کار دا دی چې 3 ورځو پورې د هغه په کور کې اور بل نه شي، بلکې نور مسلمانان هغې ته د همراځۍ دپاره خوراک راوړي، څښاک راوړي او د هغې سره کومک وکړي. زمونږ دلته مسلمان ورور ته به پلار په جنازه به ورته پرته وي، جنازه به ورته پرته وي، پلار مور به وفات شوي، هغه به د اشپز پسې ګرځي، ډوډۍ پسې به ګرځي چې فاتحې دپاره ډوډۍ پخوي. والله دا زموږ دین کې نشته دی، دا زموږ د دین عمل نه دی او زموږ د دین کار نه دی. په فاتحو کې ډوډۍ پخول دا هېڅ زموږ د دین کار نه دی. او که ته دا وایې چې ما دپاره به مسافر راځي او مېلمه به راځي، هغه مسافر چې ستا دپاره راځي دومره مصرف کوي، تېل مصرفوي، نو هغه په لاره کې دنیا هوټل شته دی، یو بروچ هم خوړلی شي چې هغه ستا دپاره راځي. نو دا په فاتحو کې ډوډۍ ورکول الله دې دا رواج ورک کړي چې فقط دغه فاتحه باندې چې ته کوم مصرف کې 1200 دا راوړه مسجد ته ورکړه. د مسجد ډېر ضرورتونه دي او دا ثابت د قرآن او د حدیث نه دي. په دغه صدقه دې الله سبحانه وتعالی پلار هم بخي او مور دې هم بخي. دغه مصارف چې ته په دې فاتحه باندې کې دا ورشه غسې له ولېږه خلک دې وي لقمې ډوډۍ پورې حیران دي. ما تا خو بیا هم که فاتحې له راشو سهار او ماښام به م خوړلي. په غزه کې یوه لقمه طعام نه پیدا کېږي او خلک وفات کېږي او مړه کېږي د ولږې د لاسه. دغه د فاتحې پیسې والا هغې ته ولېږه، دا وطن ته ولېږه، په هغې کې ډېر مشکلات دي. په یو واده کې زموږ ستاسو نکاح وي 30 قسمه خوراکونه به تیار شوي دي، 30 قسمه خوراکونه. هالنډیان دلته په دري اوسېږي، په دري موږ او تاسو نه په دري دلته اوسېږي.
او هر قسم امکاناتو سره شته د هغې په ودونو کې دومره ډوډۍ نه پخېږي مختصرې که کلمه ووایي نو دی د واده د سنت طریقې مطابق برابر دی زمونږ او ستاسو په ودونو کې 30 قسمه ډوډۍ ده ولې چې زمونږ او ستاسو وطن کې ولږه نشته دی زمونږ او ستاسو وطن کې مشکلات نشته دی نو دا 30 قسمه دا مصرفونه کول دا تمام بې ځایه مصرفونه دي په حیث کې مسلمان له دا نه دي پکار چې دا کار وکړي نو عید میلاد النبي او مولود شریف جوړول او په هغې دپاره مصارف کول او د هغې دپاره دا تمام بې ځایه مصرف دی دا په هغه ځای کې مصرف کول پکار دي کوم ځای کې چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په هغه ځای کې مصرف کړي عید میلاد النبي مولود شریف دا څنګه د دنیا ته رایج شو څنګه راغی په دنیا کې څنګه راګډ شو دغه عید میلاد النبي د هغې دپاره دا په دې شپږمه صدۍ هجري چې ورته وایي شپږمه صدۍ هجري کې په دې کې یو بادشاه او د هغه د لاسه دا عید میلاد النبي مولود شریف د مسلمانانو کې رواج شو هغه بادشاه نومېده اربل مظفر الدین د عراق بادشاه اربل مظفر الدین دا د هغه وخت بادشاه او ډېر ظالم او فاسق او عیاش او فحش بادشاه دا رعیت د ده نه ډېر زیات خفه و سخت د ده نه خفه و د ده د دې ډېر زیاتې دغه مصارفونه او ده به داسې محفلونه جوړول د رقص او د میوزیک او بیا د هغې دپاره بیا دا رقاصې راوستلې رقص به کېدو په هغې باندې به د بیت المال تمامې پیسې مصرفولې نو دا رعیت دې په دې باندې ډېر سخت خفه و د ده نه خلاف یې د ده شروع کړو بغاوت یې شروع کړو چې خلکو دا بغاوت هم ډېر شو خلاف هم ډېر شو نو دی ډېر خفه شو چې دا خو دا خلک ما نه بیخي داسې متنفر شو دې سره به څنګه چل کوو نو ده داسې کار وکړو چې مولا یې راپیدا کړ څوک یې راپیدا کړ مولا یې راپیدا کړ داسې وخت کې مولیان ډېر په کار راځي مولا یې راپیدا کړو او د هغه مولا نوم عمر بن حسن وحیا عمر بن حسن وحیا دا یو مولا دا یې راپیدا کړو او دا هغه مولا چې دې ته هغه درباري مولا چې وایي د بادشاه په دربار کې ناست وي او د خان په دربار کې ناست وي د ملک په دربار کې ناست وي د هغه د خواهش مطابق او د هغه د امر مطابق فتوی کوي مسلې کوي بیان کوي او د هغه د مطابق فتوی ورکوي او هغه ورله مراعات هم ورکړي وي نو دا هغه مولا دی درباري مولا اوس هم داسې شته بعضې بادشاهانو مولیانو له تمام امکانات ورکړي وي د ژوند تمام موټرې او کور هر شی ورسره وي هغه د هغه بادشاه مطابق او د هغه د خواهش مطابق فتوی هم ورکوي او د هغه د مطابق خبرې هم کوي هغه وایي خیر دی چې ملک خان بادشاه دا خوشحاله وي خیر دی الله او د الله رسول دې خفه وي د هغه دا مقصد نو دغه درباري مولا یې راوغوښته چې دا خلک ډېر خفه دي او داسې مشکلات پیدا شو بغاوت شروع شوی دی ځای په ځای خلکو بغاوت شروع څه به کوو هغه ورته ویل چې بادشاه صاحب چلې وکړو مولیانو ته ډېر چلونه معلوم وي هغه ورته ویل چې داسې یو کار به وکړو چې ته یو داسې کار وکړه چې هم خلک ستا صفت وکړي او هم خلک ستا طرف ته مایل شي کوم کار به وکړو کار به داسې وکړو ستا خاص دغه محفلونه او دا خلک را جمع کول او ساز او سرود دا د ډېر زیات خوښ دی د هغې دپاره به داسې کار وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جشن ولادت عید میلاد النبي عرس به جوړ عرس به جوړ شي او په هغې کې به تمام خلک را جمع شي او فتوا به زه ورکړم چې دا کار خیر دی او د ثواب کار دی او تاسو دې عرس ته راشئ دا عید میلاد النبي دی مولود شریف دی تمام تاسو دلته راشئ او په دې کې شرکت وکړئ نو بس خلک به په دې کې را جمع شي نو یو خو به دا خلک هم خوشحاله شي چې وګوره جشن ولادت منځو او بله خبرداره چې ستا هغه شوق هم پوره شي لږ لږ به پکې د غمي دا ساز او سرود به پکې داسې به پکې نو هغه بادشاه راولګېد د بیت المال تمامې پیسې په هغې باندې مصرف کړي یو لوی محفلې جوړ کړو خلک یې را جمع کړل او ځای په ځای اطلاعیه دا خوره کړه چې جشن ولادت نبي صلی الله علیه وسلم دا لمانځو خلک تمام را جمع شو په هغې کې شرکت وکړو نو بیا کال په کال به هغه کېده کال په کال هغه کېدو نو بیا دا د دې ځای نه داسې لاړې مصر ته او د مصر نه بیا هم داسې لاړې اندلس او بیا د پرې تمامه دنیا کې دا خپور شو بری صغیر کې به ډېر زیات خپور شو هلته بیا هر ځای ته ورسېدو نو دا بیا په دې شپږمه صدۍ کې مخکې موږ ذکر وکړو چې په دغه اصحاب کرامو کې تابعینو کې به دغه خلکو دا موجود نه و په دې شپږمه صدۍ کې اربل مظفر الدین یو بادشاه او د هغه د وجې نه چې کوم دی بیا دا مولود شریف او د عید میلاد النبي دا به د مسلمانانو کې بیا مروج شو ولې کو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی د هغه په خوشحالۍ کې نو که دلته تاسو تاریخ وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم بېرته په ماه ربیع اول کې وفات شوی هم دی بیرته هم په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او په هغې کې اختلاف دی څوک وایي چې په نهم باندې او څوک وایي چې په 12 باندې ربیع الاول باندې وفات شوی دی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ماه ربیع اول کې وفات شوی دی بیا موږ تاسو له پکار دي او دې مسلمانانو له پکار دي چې د غم محفلونه جوړ کړو د خفګان محفلونه جوړ کړو ځکه چې امت ته ډېره لویه صدمه رسېدلې ده پیغمبر وفات شوی دی داسې محفلونه جوړول داسې محفلونه له تلل دا زموږ د دین کار نه دی
دا زمونږ د دین کار نه دی. دې ته بدعات وایي او بدعات څه ته ویل کېږي؟ مخالفه الفعلة لمخالف رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه فعل چې په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلافت کې وي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا امر نه دی کړی چې تاسو زه وفات شم زمانه بعد یې په ژوند کې ویلي وي، یا د خپل اولادونو دا کار کړی وي، یا د کوم صحابي کړی وي، یا امر کړی وي چې زما د وفات نه بعد تاسو دغه شان هر کال جشن ولادت دا تشریح کوئ. نو په آیات کې شته کوم معتبر حدیث کې شته. په شپږمه صدۍ کې دا رایج او دې نه مخکې مو ذکر کړل چې دغه مروج نه کړي مسلمانانو کې. موږ تاسو چې یو کار کوو یو عمل کوو نو هغه عمل د هغې دپاره سبب وي. بیا د هغه عمل دپاره سبب وقت زمانه کیفیت دا څوک تعین کوي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تعین کوي. نو جشن ولادت چې دی دا یو سبب دی، یو عمل دی او د عمل دپاره ثبوت پکار دی. هر عمل چې موږ تاسو کوو دا مونځ موږ ته ښودلی شوی دی ځکه موږ یو تاسو کوو. هر عمل سبب کیفیت وقت زمانه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعین کوي. نو جشن ولادت مولود شریف چې موږ تاسو تجلیل کوو نو د هغې دپاره ثبوت پکار دی. د هغې دپاره داسې ثبوت نشته دی. دې خلکو سره فقط یو ثبوت دا دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د وجې نه دا مولود شریف تجلیل کوو. نو دا خو د الله د پیغمبر سره محبت نه دی چې زه تا سره محبت لرم او ته چې کوم امر کې هغه نه منې. تا سره محبت لرم ته چې ماته کوم امر کې هغه نه منې. محبت خو د هغه چا سره کېږي چې ته د هغه امر منې. د هغه امر منې نو هغه سره محبت هم کېږي. او هغه دا امر نه دی کړی چې تاسو دا مولود شریف عید میلاد النبي دا تاسو تجلیل کړئ. پیغمبر باندې درود ویل، د هغه تابعداري کول، د هغه حکم منل، د هغه چې په څه باندې امر کړی هغه کول، دا د هغه سره محبت دی. الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو سره محبت کوي. په کوم وخت کې محبت کوي؟ الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي ان الله يحب المحسنین. زه د احسان کوونکو سره محبت کوم. کله چې ته د الله بندګانو سره احسان کوي او د الله بندګانو ته خیر ورسوي، هر خیر چې ته د الله بندګانو ته رسوي دا احسان دی. او کله چې دا ماده تا کې موجود وي د احسان نو الله سبحانه وتعالی تا سره محبت کوي. ځکه الله وایي ان الله يحب المحسنین، احسان کوونکو سره محبت کوي. ان الله يحب الصابرین، الله کله موږ سره محبت کوي کله تا کې صبر ماده موجود وه. د غم په وخت کې تا کې صبر ماده موجود وه، د عبادت په وخت کې تا کې صبر ماده موجود وه، د غصې په وخت کې تا کې د صبر ماده موجود وه. نو الله سبحانه وتعالی څه فرمایي؟ ان الله يحب الصابرین، زه محبت کوم د صبر کوونکو سره. ان الله يحب التوابین، الله د توبه کوونکو سره محبت کوي. کله چې تا الله ته هر وخت توبه کوي چې الله ضعیف یم، کمزور یم، ګناهګار یم، خطاګار یم، ماته معافي وکړي، بخشش راته وکړي او همیشه الله ته توبه کوي نو الله سبحانه وتعالی داسې انسان سره محبت کوي. ان الله يحب التوابین. ان الله يحب المتقین، الله د متقین انسانانو سره محبت کوي. کله چې تا کې دا ماده موجود وه چې د الله د رضا په خاطر باندې دا کار نه کوم، د الله د رضا په خاطر باندې دا کار کوم، دې ته تقوا وایي. کله دا صفت تا کې موجود نو ان الله يحب المتقین، الله د متقینو بندګانو سره محبت کوي. ان الله يحب المتوکلین، الله هغه انسانانو سره محبت کوي چې په الله باندې توکل کوي. نو دا صفات کې تاسو کې موجود وو: صبر، احسان، تقوا، د توبې صفت او د توکل صفت دا تا کې موجود وو. نو قرآن کې الله فرمایي چې زه داسې انسانانو سره محبت کوم، الله تا سره محبت کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا زموږ اساس ایمان دی. ځکه د الله پیغمبر فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب من ولده ووالده والناس اجمعین. الله پیغمبر فرمایي هغه وخت ستاسو ایمان نشي تکمیلېدلی تر څو پورې چې ما سره د خپل اولاد نه، د خپل والدینو نه او د تمام انسانانو نه ما سره زیات محبت ونه کړي. ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن ولادت مانځي کال په کال باندې په 12 ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر دوشنبه روزه نیوله او دا ویلم دي چې دوشنبه روزه ځکه نیسم چې ځکه زما ولادت شوی دی. نو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په خاطر باندې هر دوشنبه روزه ونیسم. کال په کال باندې جشن ولادت خو انسان نه رسیږي چې بس فقط یو خو امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره محبت لري. محبت داسې لري، محبت اصحاب کرام کو. حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات محبت، د الله د پیغمبر سره به حد زیات محبت. د الله پیغمبر چې کله په سفر باندې راغی دی به خوار شوی او کمزوری شوی و، دومره به خفه کېده چې د هغه سره د هغه په محفل کې به همیشه حاضر. یو وخت یې ډېر کمزوری شو، ډېر مریض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته ولې دومره زړه خورې، ولې دومره خفه یې؟ هغه وویل زه فقط یو خبره ده چې زما زړه ډېر زیات خوري او زه ډېر خفه کېږم یا رسول الله. وایي دا چې ته خو پیغمبر یې او د پیغمبرانو مقام په جنتونو کې ډېر لوی وي، ډېر اعلی مقام به وي او موږ معلومات نشته چې موږ به کوم ځای کې وي.
نو ما سره دا پیغام دا دغه چې زه په جنت کې ستا خوا کې څنګه وې څنګه به مې ته لیدلې نو ما هر وخت دا فکر کوم چې زه به څومره لرې مره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په جنت کې نو ما دا غم ما خوري دې د وجه زه ورځ په ورځ باندې کمزوري کېږم نو الله سبحانه وتعالی د سورة النساء 9 شپېته آیات دا آیات راولېږه ومن یطع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین څوک چې الله د رسول اطاعت کوي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین دا په ورځ د قیامت باندې د انبیاء سره کله چې صوبان رضی الله عنه ډېر خوشاله شي چې یعنی محبت دار چې اطاعت کول دی الله فرمایي چې اطاعت بس چې اطاعت مې وکړ زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت کې به اوسېږم زموږ عزتمنو په دې محفلونو کې خیر نشته د عید میلاد النبی او د مولود شریف په نوم باندې کول الله قرآن کې څه فرمایي کوم محفلونو کې خیر دی دا قرآن کې الله فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الله وایي په ډېرو محفلونو په ډېرو مشورو کې خیر نشته دی الا من امر بصدقه مگر په هغه محفل کې خیر دی چې تاسو راجمع شوي وي او په صدقه باندې راجمع شوي چې راځي مسلمانانو ته ضرورت دی کومک دی د هغې لپاره تاسو راجمع شوي وي او معروف یا د بل خیر کار لپاره تاسو راجمع شوي وي چې دا یو خیر کار دی راځي مسلمانانو چې راجمع شو مشوره وکړو چې دا د خیر کار به څنګه شي او اصلاح بین الناس او یا د مسلمانانو په مابین کې صلح راوستل وي چې دغه شان په دوو فامیلونو کې په دوو خاندانونو کې په دوو مسلمانانو کې اختلاف دی راځي د هغې په مابین کې صلح راولو نو تاسو راوځئ شو الله وایي داسې محفلونو کې خیر دی نور په هسې عام محفلونو کې خیر نشته دی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول مسلمانان محبت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن ولادت چې موږ تاسو لمانځو دې ته غور او فکر کول پکار دی چې دغه پیغمبر چې کله راغلی د دعوت په ذریعه باندې دا اجتماع دا معاشره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په ذریعه باندې روښانه کړله روشنه کړله نن هغه معاشره هغه روښانه معاشره ولې بیا تاریکه شوه هغه تاریکه معاشره رسول الله صلی الله علیه وسلم روښانه کړه لیکن نن بیا هغه معاشره بیا تاریکه شوه ولې تاریکه شوه مسلمانان په غفلت کې پراته دي مسلمانان د پنځه وخت د لمونځ د اهمیت نه خبره دي مسلمانان د مسجد د اهمیت نه خبره دي مسلمانان په دنیا کې په فحشاو کې په نشو کې په شراب او په دې شیانو کې مبتلا دي دین د انسانانو نه دی په دې باندې غور او فکر کول پکار دي چې ولې هغه معاشره چې هغه روښانه وه او نن هغه بیا تاریکه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په جشن ولادت جشن سعادت ولادت باندې تمام مسلمانان د خوشحالۍ اظهار کوي هر مسلمان په دې باندې خوشحاله دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل د هغه فضل رباني د الله سبحانه وتعالی لوی رحم چې په انسانانو باندې وکړ الله سبحانه وتعالی خپل تعارف وکړ چې زما تعارف دا دی چې زه رب العالمین یم لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن عظیم شان کې دا لقب ورکړو چې دا رحمت للعالمین دی الله سبحانه وتعالی دې امت ته بشیرا و نذیرا زیره ورکوونکی خوشخبري ورکوونکی ویرونکی الله سبحانه وتعالی دې امت ته راولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په عام الفیل کې پیدا شو عام الفیل هغه کال ته ویل کېږي چې دا ابرهه کله په کعبه باندې حمله وکړه ابرهه راغی او په کعبه باندې حمله وکړه په هغه کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو کومه میاشت وه دا میاشت ماه ربیع الاول میاشت د په کومه ورځ باندې پیدا شو د دوشنبې په ورځ باندې دنیا ته تشریف راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو د هغه قبلګاه صاحب نو عبدالله صاحب نو مور بي هم به چې کوم دی شپږ کاله بعد هغه وفات شو د الله د پیغمبر نه پلار ونی مور لیکن تربیت او طبیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وو لکه خلکو ورته څه ویلي صادق او امین یو بې مور او بې پلاره ماشوم چې رالوی شي هغه ته څه ویلي صادق او امین یې ورته ویلي تربیت او طبیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وو داسې تربیت یې شوی او داسې طبیعت د هغه وو زما عزتمندو په دې باندې انسان بهترین امتي نشي کېدلی چې زه بهترین امتي یم او ما عید میلاد النبي جشن ولادت وکړو خبره خلاصه شوله په کال کې بلکې بهترین امتي خو امتي په دې وخت کې او په دې زمانه کې هغه انسان دی خوبصورت امتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې دا دی چې هغه سره خبرې کول اسان دي تاکي اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود وي نن بل مسلمان د بل مسلمان سره خبرې نشي کولی ولې هغه کې هغه صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود نه دی چې دغه اخلاق موجود وي بهترین امتي محب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي هغه چې هغه سره خبرې کول اسان دي هغه سره خبرې کول اسان وي ته سره ورته شي چې دا زما مسلمان ورور دی زه داسې افهام او تفهیم کولی شم بهترین امتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی چې په تا باندې مشکل راشي او په مشکل کې ته د هغه نه مرسته او کومک غوښتلی شي دا نه چې په تا باندې مشکل راشي او د خوف او د ډار د وجې نه هغه ته ویلی هم نشي چې دا به ما سره کومک ونه کړي کېدای شي نور څه ضرر راونه رسي بهترین امتي هغه دی چې د بل مسلمان عشق اوښکې پاکولی شي بهترین امتي هغه دی چې د بل مسلمان د زخم دپاره مرهم جوړ شي مرهم لګولو باندې دی پوهېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بهترین او خوبصورت امتي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه بهترین تعلیمات ورکوي المؤمن هین لین المؤمن هین لین هین لین هغه امتي ته ورکېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امتي
مؤمن امتی هغه کس دی چې هغه به نیک خویه به وي، نیک خو به وي او نرم خو به وي او دی به ملګری وي، دوست به وي. المؤمن حي الليل، دی به نرم خویه وي، سخت مزاجه به نه وي، طبیعت مزاجه به نه وي، څوک د سره خبرې نشي کولی، د خوا نشي ورتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بشروا ولا تنافروا، خلکو له خوشخبري ورکوئ، کرکه مه را پیدا کوئ، ولا تنافروا، کرکه مه را پیدا کوئ، ستونزې او مشکلات مه را پیدا کوئ، یسروا ولا تعسروا. د الله پیغمبر فرمایي خلکو دپاره اسانتیاوې را پیدا کوي او د خلکو دپاره مشکلات او ستونزې مه را پیدا کوي. یسروا اسانتیاوې د خلکو دپاره را پیدا کوي، ولا تعسروا د خلکو دپاره مشکلات مه را پیدا کوي. نو محب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ساتي، دا بهترین امتی دی تاکي دا صفات موجود وي. په دې باندې نه وي چې یو کال او بل کال ته فقط د رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن ولادت تشکیل کا او بعض ملکونو کې داسې کېږي کیک جوړ کړی کیک او په دې کیک باندې بیا د پاسه لیکلي په توره باندې په چاقو باندې لیکلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په هغه توره باندې بیا څه کوي هغې باندې بیا کیک پرې کوي. دا څومره لوی لږ شرم او حیا پکار دی. د پیغمبر د نوم څومره لوی توهین دی. پیغمبر کله ویلي چې تاسو ما سره یې وکړئ او په توره باندې په چاقو باندې زما نوم ولیکئ، ته موجود نه یو په دې توره باندې موږ ستا کیک ته کټو. دا به د پاکستان په هندوستان او په بنګلادیش او په ټول په انګلستان په ټولو ځایونو کې نسو روا شوی. نو دې لري باید ټول مسلمانان خبر وي چې زموږ په دین کې د داسې کار کوم عمل کولو نه کوم ثبوت موجود دی، نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو نه هم په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی موږ تاسو نه راضي شي.